السلام علیکم. زه نن غواړم چې تاسو سره د کورنۍ شخړو په باره کې ځینې خبرې شریکې کړم. په کورونو کې اوازونه پورته کیږي، جنګونه راځي، په وړه خبره باندې یو بل سره ګوریندګري شي، یو بل سره لاس او ګریوان وي، د کور خبرې بیرون وځي، د پلار او د زوی، د ورور ترمنځ، ماما زوی او د کاکا زوی سره، او د وراره او د تره خوریه او د ماما، یا حتی د خپلو کورودانو سره، د خپلې ښځې سره ځینې خلکو مشکلات دومره حده پورې ورسېږي چې د کور نه بیرون خبرې وځي، او په کور کې مسلسل جنګونه روان وي. دا د بچو په ذهنیت باندې هم اثر کوي او د کور ټول خوند او سکون او راحت ورسره ختم شوی وي. زه غواړم چې تاسو سره یو څه نکتې شریکې کړم چې تاسو سره په ژوند کې د کورني ژوند تیرولو په آرام باندې او په سکون باندې تیرولو کې مرسته کولی شي. تر ټولو اول خبره چې په کورنیو کې مشکلات رامنځته کیږي، څنګه رامنځته کیږي؟ یوه نظریه ده، د بټرفلای افیکټ ورته وایي. په ساینس کې سوال کیږي چې آیا د بلبلې وزرونه چې کومه هوا کوي، بلبله چې کوم وزرونه وهي الوزي، دا هوا کوي، آیا دا هوا ټرنیډوز یا طوفانونه پیدا کولی شي او که نه، طوفانونه جوړولی شي او که نه؟ دا یو ډېر مهم سوال کیږي. نو بیا د دې په ځواب کې اهل علم وایي چې په ساینسي لحاظ سره که دا خبره ممکنه وي او که نه، خو په سوشیالوجي کې، د انسانانو په رویو کې، په ټولنو کې، د انسانانو په ټولنیز ژوند کې دا ډېر کلته ممکن دی. نړیواله جګړه چې دی هغه شروع شوله د څه شي د یو انقلابي و، او هغه چې د یو ځای کې ناستو په ځنګله کې خوراک یې کو، او هغه یو شهزاده و، شهزادګۍ و، په موټر کې ګرځېدل تېرېدل په دې لاره باندې، او د انقلابي دا خلک ووژل، او د هغې نه بعد نړیواله جګړه شروع شوله اوله. بیا ورپسې دویمې نړیوالې جګړې ته هم لاره همدې اولې نړیوالې جګړې نه لاره ورته دغه شوې د جرمن نیشنلزم دپاره، او هټلر غوندې خلک راپورته شول. نو په تاریخي لحاظ باندې یا زموږ او ستاسې په کورنیو رویو کې، په ټولنه کې یو وړوکی حرکت کولی شي چې هغه په یو ډېره غټه صدمه باندې بدل شي، په یو ډېر غټ مشکل او ډېره غټه لانجه باندې بدل شي، او داسې لانجه چې هغه موږ او تاسې تصور هم نشو کولی. بیا موږ او تاسې داسې یو پوینټ ته، داسې یو نقطې ته ورسېږو چې هغه لانجې نه موږ او تاسې بېرته نشو راواپس کېدلی. نو همدا وجه چې تاسې په خپلو کورونو کې د خپلو ورونو سره، د خپلو خویندو سره، د میندو سره، د کورودانو سره، د پلار او د ماماګانو سره، ترونو سره تاسې وګورئ چې ډېر وخت ستاسې اختلافات راغلي دي په یو ډېره وړه خبره باندې، په یو وړوکي ضد باندې تاسې ودرېدلي یاست، په یو وړه خبره باندې تاسې د یو بل ته د خبرې نه تېرېږئ، په یو وړوکي مشکل باندې، په یو وړوکي معامله کې، یا په یو ځای کې یو وړوکی احترام او نه احترام کې چې دی یو بل سره په کلونو باندې وران یاست، او دا خبره د بلبلې د وزر نه شروع شوي او یو غټ طوفان ته رسېدلي. نو د دې دپاره یو څو حل لارې زه تاسو ته ښودل غواړم. اول نمبر باندې د کورنۍ شخړو او مشکلاتو حل کولو دپاره لازمي ده چې تاسې کم عمل هم وینئ په خپله کورنۍ کې. د خپلې کورودانې یو عمل وي چې ستاسې په طبیعت باندې خلاف ولګېږي، د خپلې والدې وي، د خپل تره وي، د خپل ماما وي، چې هر څوک وي، ستاسې د ورور وي، که کشر وي که مشر وي، کوشش کوئ چې زر د عمل مه ښکاره کوئ. د خپل دماغ په دې وخت کې یو سوال ته مجبوره کوئ، او ځان سره دا سوال کوئ، یوازې دغه یو سوال تاسې کولی شي چې د ډېرو مشکلاتو نه وساتي، چې زه دا رد عمل زر ښکاره کړم زیاته فایده کوي را روان مستقبل ته، او که زه رد عمل لږ وروسته ښکاره کړم زیاته فایده کوي. چې کله دغه یو سوال تاسې د خپل دماغ نه په دغه سخت وخت کې، د رد عمل په وخت کې تاسې وکړئ، ستاسې غصه، ستاسې قهر، ستاسې د رد عمل، ستاسې د جذباتي رد عمل چې د 80%، 85% د دې سره کنټرول کېږي. یوازې لږ غونتې فکر، او یوازې په همدې یو سوال باندې فکر. نو چې کله په کورنۍ کې مشکلات راځي، یو وړه خبره به وي، ښځو به خپلو کې سره جنګ کړی، تا ته به ستا کورودانه راشي او درته به دا خبره غټه کړي، دومره به یې درته غټه کړي که نه، ستاسې به ډېر په قهر کړي، ډېر په غصه کړي، تاسې به د خپلې والدې سره وران کړي، یا والدې به چې دی هغه به ستاسې د کورودانې نه خفه، دا خبره په ډېر غټ انداز باندې، په احساساتي انداز باندې ستا به ډېر زړه درد وکړي، او تاسې به چې د ډېر ستر مشکلاتو کې غټو فیصلو ته مجبوره کړي، یا یو ورور وي، یا یو تره وي، یا یو ماما وي. نو رد عمل به نه ښکاره کوي، ځکه چې کله په کورنۍ کې شخړې لانجې راځي، نو د کورنۍ خلکو د خبرې، د هغوی د مظلومیت، د هغوی د انداز، دا په موږ باندې ډېر غټ تاثیر کوي. نو زموږ او ستاسې د جذبات ورسره د حده زیات راوپاروئ، نو موږ او تاسې په رد عمل کې هم ډېر غټ رد عمل ښکاره کړو، او چې کله موږ او تاسې لږ صبر وکړو، د رد عمل زموږ او ستاسې بیا څه شی وي، لږ عقلاني شي، زموږ او ستاسې هغه جذبات کم شي، نو بیا په سړه سینه باندې او په سړو دماغو باندې موږ او تاسې رد عمل کولی شو. دویم نمبر باندې قرباني، سیکریفایس. ځینې تعلقات، ځینې اړیکې، ځینې فایدې ترلاسه کول دا قرباني غواړي. که غواړئ چې خانداني فایدې ترلاسه کړئ، خانداني اړیکې وپالئ، زیات وخت لپاره اړیکې وپالئ، یو ښه قوي خاندان اوسیږي، اتفاق او اتحاد باندې ژوند کې تېر کړي، دا د تا نه قرباني غواړي. او قرباني درنه په څه کې غواړي؟ نور هېڅ څه کې نه غواړي، د خپل طبیعت نه به تېرېږي. ضروري ده چې ته 100% کې خپل طبیعت هر ځای کې عملي کړې، او بیا دې ته خپل خاندان هم ګټي، خپل خاندان کې دې هم پورته
نو د خپل طبیعت لږه قرباني چې ته د خپل طبیعت نه تېرېږئ. یو څوک وي مثال د خبرې ستاسې کور ودان یا ستاسې مثال ورور وي یا ترۍ یا مامی ستاسې د طبیعت خلاف کار وکړي او هغه کار چې دی په هغې کې صحیح د تاسې ته وختي یو نقصان در ورسېږي یا وختي یو زور تاسې ته در وښیي، نو تاسې کوشش کوئ چې نور هغه خبرې نه تېرېږئ، صرف نظر کېږئ، نور یې تر اخیره پورې سر مه راکش کاږئ، تر اخیره پورې دغه مه کوئ. دریم نمبر باندې مهمه خبره دا ده چې په خاندان کې به د ضد نه ځان ساتئ، چې تر څو پورې دی په خاندان کې ضد وکړو، په ضد باندې روان وي، ته اتفاق او اتحاد نشي ساتلی. دا خاندانونه په خپلو منځونو کې دا تعلقات دا د غیرتونو څیز نه وي چې د یو بل سره غیرتونه راکش کاږئ او هغه ناپوهه او جاهله غیرتونه چې هغه په کلونو کلونو باندې تاسې د خپلو خپلوانو سره وران کړي. نو د دغه ضد نه چې تر څو پورې تاسې ځان نه ساتلی، تاسې نشئ کولی چې یو ښه ژوند تېر کړئ، یو باسلیقه ژوند تېر کړئ.